بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. قاري صاحب، زه یو پوښتنه لرم. زه امریکا کې اوسېږم او دلته یو ځای کې کار کوم. د اودس زمینه م راته صحیح برابره نه ده، خو بیا هم هغه خپل اودس کوم، لکه پښې مې نه لمدومه. نو بیا زه تقریبا 4 وخته لمونځ مې زه په موټر کې کومه، ځکه ځای نشته چې زه لمونځ وکړمه. ښه، داسې ځای د تاسې لمونځ الله نه قبلوي، جایز نه ده. ځکه که تاسو خیال کړی وي، موږ تاسو په دې وړوکوالي کې موږ تاسو ته ملایان وایي چې د قیام کول فرض دي په لمانځه کې. په فرض لمانځه کې چې څوک قدرت په قیام باندې لري او د یې په نیاسو باندې وکړي، د لمونځ الله نه قبلوي. او داسې ځای کار مه کوئ خورې چې هغه ځای کې تاسو عبادت نشئ کولی. د الله جل وعلا عبادت او بندګي تر هر څه مخکې کړي چې الله په دنیا کې تاسې ته خوشحالیانې را مخکې کړي، رزق درته را مخکې کړي، په رزق کې برکت درته را مخکې کړي. د الله عبادت د مزدوري په خاطر مه شاته کوئ. خپل لمونځ په موټر کې دا جایز نه ده. په موټر کې کول، په نیاسو کول فرض لمونځ دا جایز نه ده. هغه د معذور انسان دپاره چې یو څوک مریض وي، په ولاړه لمونځ نشي کولی، په نیاسه لمونځ شریعت جواز ورکړی چې دی یې وکړي. نو په موټر کې لمونځ کول د تاسو دپاره جایز نه ده. ته به خپل لمونځ په داسې ځای کې کوي، په خپل عبادت مو مه شرمېږئ. د الله جل وعلا د حق رب بندګان یاسته، د حق دین پیروان یاسته، د حق دین منونکي یاسته. په کوم ځای کې چې کار کوئ، په هغه ځای کې د الله حق را مخکې کړه، خورې چې الله تاسو ته په ژوند کې خوشحالي را مخکې کړي. او یوه خبره درته کومه، د الله په ذات قسم چې څوک عبادت شاته کړي د مزدوري او د دنیا په خاطر، دا انسان دی بیا په خوشحالي پسې نه ګرځېږي. په ژوند کې بیا الله والله که خوشحالي درکړله، د خوشحالي ژوند به دې نه وي، سکون به دې نه وي، په رزق کې به دې برکت نه وي، په زندګي کې به دې برکت نه وي. د الله عبادت مخکې کړی. کله چې دې ګوره دا تاسې کله وخت د لمانځه دپاره اراده کوي، ګوره ډایرکټ وایي الله اکبر. څه معنی؟ دا تاسې مزدوري کوي، له دې نه د رب حق درته ډېر لوی ده. دا تاسې د کوم رب منونکي د دې حق وخت چې درته راغی را مخکې کړه. نو کله وخت چې که اودس کوي، د اوداسه دپاره دې خپل تصمیم ونیسه. پښې پرې مینځل فرض دي. بیا که د کار په وخت کې داسې بوټان دې اغوستلي وي چې هغه بوټان تر پونډیو بجیلکو پورته وي او پاک وي، بیا په هغو باندې مسحه کوه. مسحه چې دې کله وکړله، بیا باسیمه لمونځ ورسره کوه چې پاک بوټان دې وي. او که چیرې بوټان دې واړه وي، نو بیا د پښو پرې مینځل در باندې فرض دي. او یا د دې پر ځای د کار په وخت کې ماسي اغونده یا غټ بوټان پیدا کړه، دغه خو د حل لاره شته. کله وخت کې چې کار ته ځې، د کار په وخت کې کار نه مخکې د اودس کوه، پښې دې پرې مینځه، هغه بوټان پښو کوه، بیا چې د بل لمانځه وخت در باندې راځي اودس کوي، بیا په هغو باندې مسحه کوه، دا پروا نه کوي. اما د لمانځه کول په موټر کې درته جایز نه دي. ښه، صحیح ده؟ خو ځای مناسبه نه ده، لکه زه چې لمونځ ته ودرېږم دلته خو نارینه تېرېږي را تېرېږي، بیا دغسې یعنې زه مشکلات. ته پوهېږې دا د تا دپاره جهاد ده چې ته په داسې ځای کې لمونځ وکړې، یو ځای بغل ته ودرېږه، مخکې دې یو شی درته ږده، مخکې داسې یا یوه خښته درته ږده، یا یو بلوک درته ږده، یا یو داسې شی چې هغه د لمانځه مخکې دې څوک تېرېږي چې په سنتو دې عمل کړی. پیغمبر علیه السلام وایي تاسې یو ځای لمونځ کوئ، اول خو یې بغل ته کوه. ته پوهېږې خورې چې تاسې په داسې ځای کې لمونځ کوئ، تاسې مجاهدین یاسته، تاسې جهاد د رب عبادت په سرلوړي سره کوئ. په دې باندې مه شرمېږئ، په افتخار سره یې کوئ د خپل رب عبادت. الله اکبر، الله اکبر. او ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم. هسته ښه وخت ورکړه. د رب عبادت د شرم په خاطر مه پرېږدئ. د رب عبادت په دې خاطر مه پرېږدئ چې دلته نارینه دي تېرېږي را تېرېږي، یو څه دي، یا د عیسویان دي یا کرشتن دي. الله په دې ځای کې چې ته رب ته سر په سجده باندې ږدې، دا د تا عظیم جهاد د خورجانې. الله اکبر. بشک جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره بخښنې سره ما مایک کولاو که قاري صاحب یو دوه پوښتنې کوم او تاسو مو وخت نه نیسمه. دلته په لندن کې زه اوسېږم، 4 کلن لندن ته راغلی یم. د امین وردک په نوم باندې یو افغان ده چې مرتد شوی، د ډېر توهین کوي د دین. نور موږ حوصله ورته ختمه ده. غواړم چې هغه هم ختم کم، او عمري زندان نه غواړم، دلته یې کوپارو زندان ده، که هغه ختم کم زه کولی شم ځان هم ختم کم. یا ګوري د زړه سره ګوري، اول خو داسې د دې په شکل ډېر ملحدین راغلي دي، د دې په شکل باندې ډېر د دین دښمنان راغلي دي. د موږ تاسو دین الحمدلله نور ورسره سرلوړی سوی ده. ته څه شی وکړه
ته د خپل ایمان باندې غیرت وکړه، په دین غیرت وکړه. په میډیا کې چې کوم د دین دفاع کوونکي علما دي ترڅنګ په اخلاص او په صداقت ودرېږي. دغه ملحدین روزل سوي دي د لپاره د خلکو تشکونه پیدا کړي. نو دا د اسلام لپاره کوم تاوان نه ده، د اسلام لپاره کومه سرخوږي نه ده. الله به نور اسلام سرلوړی کوي، عزتمن کوي به. فقط تاسو له خپل ایمان او عقیدې سره مخلص او صادق او رښتونی سي او د دین له خلکو سره. دا د دین په ګټه باندې دي، دا په دین په تاوان نه دي. قاری صاحب تاسو وخت نسم خو زه لکه اوس د شو امکانه چې زه اوس رواني تکلیف هم راته پیدا شوی د دوی وجه نه، او ډاکټر ته هم زما او لکه ځان نشم کنټرول کولای، ډېرې کنځا کوم، داسې کنځا کوم کنه چې پاسته بیا زه وایم چې دا کنځا زه ولې کوم. ګوري د زړه سرونو په داسې وخت کې دغه فتنې اوس ډېرې زیاتې دي. خپل دین ته مو هجرت وکړي، خپل پیغمبر ته مو هجرت وکړي. د دې د حل لاره دا نه ده، د حل لاره مرګ نه ده. د حل لاره دا ده چې د دوی سره د بحثونه کېږي. الحمدلله ډېر خلک بیرته د اسلام مبارک دین ته راغلل. دا زه پېژنم، دا سړی دا خپله د سرطان په مرض باندې اخته کسته ده. الله دې دوی هلاک او توبه او برباد کړي، الله دې نیسي او نابود کړي. نو دا به الله ذلیله کوي. دا اوس نه ده، دا پخوا مو، دا بل وخت مو. تاسو له خپل دین سره مخلص سئ، له خپل دین سره کنه نوځي. قربان شم قاری صاحب، قربان هم د تاسو نه. که ما ډي پی ته وستنه نوځي نو ته به ما ته خپل په غوسه چې ته د سی ویډیوګانې ولې جګې دلته چې ټیک ټاک د کې څوک ویډیو جلې سره جګې کی، یا څوک د دین یا څوک یو دغه وکي. لکه زه نور ډېر په عذاب کې یم، دومره په عذاب یم کنه چې خوب مې نشته، نه د ورځې نه د شپې نشم کوی، نور حوصله نه ده راپاتې. زه که دغه کار وکړم نو الله به ما سره څه کوي چې زه دام ختم کم او ځان هم ختم کم. نه هغه خو که داسې موقع وي که چیرې یو اسلامي هیواد وي او مسلمانان وي، هلته بیا داسې کار نسي کولی. نو اوس خو کفري هیوادونه دي، په کفري هیوادونو کې خو دا امکان نه لري. نو ځان به د هلاکت کندې ته په خپل لاس باندې نه غورځوي. نو هلته تاسو لپاره د دې امکان نشته. نو چې امکان برابر شي نو بیا هر مؤمن مسلمان نه تانه ډېر غیرتمند ده. هر مؤمن مسلمان په خپل پیغمبر ډېر غیرتمند ده. فدایان دي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم. الله اکبر. قاری صاحب نشته، قاری صاحب نو لیک په وخت سره شاه صاحب لږ حوصله کوه. دلته نشته قاری صاحب، دلته هغه مسلمانان دي د سره انډیوالان دي کنه چې د موږ هغه مسلمانان نه دي، هغه مسلمانان نه دي، هغه مسلمانان نه دي. تاسو د خپل غیرت په داسې ځای کې استعمال کړی یاست، نه مو آخرت خرابوي او نه مو دنیا خرابوي. ځان وژنه په اسلام کې ناروا ده، دا حرام ده، همیشه به انسان جهنمی. ولا تقتلوا انفسکم، رب وایي تاسې ځانونه مه وژنئ. اما پاتې سو دغه خلق به ان شاء الله تاسې ګوري دا به په خپله سزا باندې رسیږي که د رب رضا. دا مسلمانان ازمایش کوي، دا مسلمانان ازمایش کوي الله جل وعلا. که تاسو خیال کړی همدغه خلک اوس په میډیا کې صفت کېږي او د دې په مقابل کې کوم علما دي په میډیا کې دا بدناموي دا خلک. تاسو دپاره په کار همدغه ده چې دا کوم علما د دین دفاع کوي، حقیقي علما دي په میډیا کې د دې ملحدینو سره مقابلې کوي، د دې ترڅنګ ودرېږي، په اخلاص او په صداقت ودرېږي. احساساتي فیصله به نه کوئ، جذباتي دا د جذباتو خبره نه ده. په جذباتو باندې دین پر مخ باندې نه ځي، په جذباتو باندې اسلام پر مخ باندې نه ځي. ابراهیم علیه السلام دا اوس سیرت د رسول الله شروع ده، دا تاسې واورئ په خپله به سړي سي ان شاء الله. د پیغمبر علیه السلام په سیرت ځان خبر کړي. ابراهیم علیه السلام د خپل ملحد پلار سره ګزاره کوله، ملحد پلار ته یې دعوت ورکول. داسې نور پسې راواقع جي الله مملسه. زه قاری صاحب دماغ دغه ته کنه وتلی لکه زه مسلمان یم، نه اوس په خبر پوهېږي که نه پوهېږي د الله بنده که د خپل دا نظر اوس په موږ مني د الله بنده. الله جل وعلا دې تاسو ته هدایت نصیب کړي. خدای جل وعلا دې ټول مؤمنان همداسې دغه کړي. ښه د سنیانو مساجدو ته ځي او له سنیانو سره لمونځ کوي. ښه قربان اوسم خو نسته دلته نسته، دلته سیده هغه بنده سني ده. لمونځ چې درکوي دا څوک ده، شیعه ده که سني ده؟ هغه سني ده. بس لمونځ دې پسې کوه، ښه خپل لمونځ دې پسې کوه. ښه زه سید ډېره مننه ده. زبیر جانه نن دې د رسول الله د سیرت خپرونې ته نجات ورکړی ده. الله دې په دنیا او په آخرت کې نجات درکړي، له جهنم نه دې رب نجات در نصیب کړه. او دغه بعضې خلقو باندې دا دعا هم داسې بده لګېږي په خدای قسم لکه یو قسم ملهم نه دي چې سړی آراموي. نو مې نه رازده کېږي عمر جان، هغه بیا تاسې ورته ووایسه چې آراموي سړی. هغه د سوزش کریم د قاري صاحب او د ما دعا د دوی دپاره داسې آرام، خو د نینې بیا لږ سوځي، سوزش هم کوي.
بالکل هغه د دین دښمنان پرې سوځي سم پټرول پې تویېږي. الله پاک جزاک الله. زبیر جان سره ملګري سي دا لایف در سره پورته کوي. زبیر جان بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کاري صاحب یو سوال در څخه کوم. وکړه. کاري صاحب زه خپل سفر مې کولو نو افغانستان نه روان بل ملک ته روژه وه د روژې دویمه وه خو هغه د سفر روژه مې خو خوړله چې بیا کوم ځای ته زما سفر و نو هغلته زما ځای ټکانه نه و معلوم نه یو 15 روژې ما خوړلي دي نو د دې به واپس امدا مقدار راګرځه کو څنګه کوم. هغه په سفر کې څو ساعته سفر دی کول چې روزه دې خوړلې ده؟ سفر مې سهار داسې 6 بجې شروع شو نو بیا ماسخوتن 12 بجې یوه بجې زه بیا دې بل ځای ته ورسېدم خو بیا هغې نه بعد ځای نه معلوم خوراک څښاک رژیم داسې برابر نه و نو ما یو 115 روژې بیا هم ما هملته وخوړلې بیا هغې نه بعد چې زما ټکانو سیسټم برابر شو شپې ځای خوراک ځای نو بیا مې نورې روژې ونیولې. په سفر کې د روزې خوړل جایز ده صحیح ده؟ په سفر کې د روزې خوړل جایز ده. یو څوک له یو ځای نه بل ځای ته ځي په سفر باندې لاړ شي او اراده وکړي چې 2-3 ورځې زه دلته تېرومه نو خو هغه د لارې مسافر دپاره که ته ورې مقیم سولې نو بیا د روزې نیول در باندې لازمي دي. خو که یو انسان هلته داسې وي چې دی په تکلیف کېږي لا سفر نو بیا د روزې خوړل ورته جایز ده صحیح ده؟ د روزې خوړل ورته څه شی ده؟ ورته جایز ده چې په د لارې مسافر وي او که یو ځای لاړل هلته مقیم سول بیا به روزه نه خوري نو د دې روزو قضایي راوګرځوه ښه څونه روزې چې دې خوړل قضایي راوګرځوه. مننه جزاک الله. ښه هیله مهرباني تاسې ما اخلاص کړئ څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو.